محترم ورور نور احمد صاحب د کندهار د میوند اوسیدونکو پوښتنه کړې ده. وایي د یو عالم څخه په تقریر کې واورېدل چې دغه دوه رقمه وظیفه تاسو کوئ. یو دغه تسبیحات چې یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، او همدارنګه دوم دا چې تاسو درود پر رسول الله سلام باندې وایاست او داسې وایاست چې جزا الله عنا محمدا تر پایه پورې. وای بیا مې د یو بل عالم څخه واورېدل چې دا هیڅ اصل و ثبوت نه لري. وای زه خپله د ورځې سل واره وایم، نو آیا وینا یې ښه ده که پرېښول ښه دي؟ محترم وروره، وینا یې ثواب ده. د دغه تسبیحاتو اورادو وظایفو کول دا مثال د میوې لري. لکه د دنیا میوې چې رقم خوندونه لري، رقم رنگ لري، رقم بویونه لري، همدارنګه تسبیحات چې دي دا هر یو جلا تأثیر په زړه باندې لري، تأثیر په بدن باندې لري، او جلا ثواب دی. حتی یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا فيها. وای هر کله چې تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ په هغو کې خوراک وکئ. صحابه کرام تعجب کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي یا رسول الله ریاض الجنت چی شي دي؟ د جنت باغچې چی شي دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي مساجد دي. په مسجد کې تسبیحات وایاست، تحمید وایاست، تکبیر وایاست، تهلیل وایاست، لا اله الا الله، الحمد لله، الله اکبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظیم، درود شریف. نو محترم وروره دا چې سړی ارزای وایي دا د په نیکو اعمالو کې ذخیره کیږي، دا د نیکو اعمالو په رجستر کې ثبتیږي، دا د لپاره ثواب دی. والله اعلم بالصواب. یو محترم ورور چې د پېښور د لنډ کوتل اوسېدونکی دی، پوښتنه یې کړې ده. وایي داسې ما اورېدلي دي دنیا چې پیدا سوه 19 ورځې د غم باران باندې اورېدی او یوه ورځ د خوشحالۍ باران باندې وسو. وای آیا دا خبره حقیقت لري که یا؟ محترم وروره دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. دا د هغو خبرو څخه دي چې خلکو د ځانه جوړ کړي دي. دا په شریعت کې کوم اصل او ثبوت نه لري. والله اعلم بالصواب.